د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون څلورم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو تر سلو پورې د عددونو د ترتیب او پرتله کولو زده کول دي. راځئ چې راپیل یې کړو. لومړی راځئ چې د یو څخه تر سلو پورې عددونه ووایو. ټول عددونه په ترتیب یو په بل پسې راځي، لکه یو، دوه، درې او دغسې تر سلو پورې. اوس راځئ یو فعالیت سرته ورسوو. لاندې عددونه په ترتیب ولیکئ: 5، 7، 9، 11. تاسې ووایاست څومره عددونه مو د ترتیب په اساس زیات کړل؟ جواب: دوه عددونه مو زیات کړل تر څو نور عددونه په ترتیب سره لاسته راوړو. که چیرې د عددونو په منځ کې یو ځای تش وي، څنګه پوهیږو چې کوم عدد دی؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره اړینه ده چې د ترتیب مفهوم زده کړو. د ترتیب مفهوم: کله چې موږ د عددونو ترتیب یادوو، مطلب دا دی چې عددونه د کوچني څخه لوی ته ځي یا د لوی څخه کوچني ته. مثال: د کوچني څخه لوی ته عددونه داسې ترتیبیږي: 1، 2، 3، 4 او داسې نور. او د لوی څخه کوچني ته عددونه داسې ترتیبیږي: 100، 99، 98، 99، 95 او دغسې نور. دوهم فعالیت: یوه ډله ماشومان دي له کوچني څخه لوی ته په لاندې ډول عددونه ترتیب کړي: 14، 15، 17 او دغسې تر 40 پورې. بله ډله ماشومان دي له لوی څخه کوچني ته لاندې عددونه ترتیب کړي: 10، 15، 40 دغسې تر 15 پورې. ګرانو زده کوونکو، د عددونو د ترتیب کولو په مفهوم باندې وپوهېدو. اوس به د عددونو پرتله کول زده کړو. د پرتلې مفهوم: کله چې دوه عددونه پرتله کوو، موږ ګورو چې کوم عدد لوی دی، کوم کوچنی دی او یا هم دواړه له یو بل سره مساوي دي. مثال: 5 او 8 کوم عدد لوی دی؟ جواب: 8 لوی دی. 10 او 9 کوم عدد کوچنی دی؟ 9 کوچنی دی. 15 او 15 دواړه مساوي دي. اوس تاسې ټول تختې ته وګورئ. که دوهم عدد لوی وي نو موږ دا نښه کاروو. که دوهم عدد کوچنی وي نو موږ دا نښه کاروو. که دواړه مساوي وي نو موږ دا نښه کاروو چې دا نښه د مساوي د نښې په نوم یادیږي. لکه په لاندې مثالونو کې: 15 لوی دی تر 3، 3 کوچني دی تر 15، 15 مساوي دی له 15 سره. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به له یوه څخه تر 100 پورې د اعدادو جدول ډک کړو. د خدای په امان.